مذهب او سیاست. مذهب او سیاست دواړه یو مشترک مقصد لري. دواړه غواړي چې قدرت یې په لاس کې وي او خپلو مقصدونو ته د رسیدو لپاره استفاده ورڅخه وکړي. البته مرام ته په رسیدو کې د دوی میتودونه بیا بیل دي. مذهب د ځان د حمایت لپاره د خپلو پیروانو مذهبي احساسات پاروي، خو سیاستوال له چل، سازباز او ډیپلوماسۍ کار اخلي. سیاستوال په دیموکرات سیستم کې د خلکو د رایو په خپلولو پسې ګرځي او که ټولنه وروسته پاتې وي نو د لښکرو په زور واک ته رسیدا هم نامناسبه نه ګڼي. د قدرت د حصول په کشمکش کې سیاست او مذهب د یو بل د تخریب هڅه کوي. مذهب چې سیاسي اقتدار یې ملګری وي، اسره یې دا وي چې دغه اقتدار د آسماني او غیر دنیایي مقصد لپاره وکاروي. مذهب وایي چې اقتدار یې له خدایه منشا اخلي او په همدې وجه یې د روحاني لارښوونې په رڼا کې د ټولنې د سمون مقصد مقدس دی. خو سیاست برعکس له هر ډول ارزښته بیل د ټولنې د اړتیاو مطابق خپلې پالیسۍ جوړوي او د اړتیاو په اساس د دولت سیستم او قوانین بدلوي. د مذهب او سیاست په طریقو کې یو بنیادی فرق په دې کې دی چې د مذهب واک او اقتدار د خدایي قوانینو په حدودو کې وي چې بشر پکې لاس نشي وهلی، خو د سیاست په پراګماتیک او عملی طریقه کې ټولنه باید وخوځي، په مخ لاړه شي او د وخت له نویو چیلنجونو سره په ځان کې بدلون راولي. په سیکولر او غیر مذهبي لاره او روده کې بني ادم په خپله د خپل تقدیر د ټاکلو مسؤل دی. دی د آسماني قدرت په کنټرول کې نه دی چې مطیع واوسي، بلکې برعکس له ده تقاضا کیږي چې د خپل لید او آرزو مطابق د ټولنې د جوړولو لپاره پلان ولري او نوښت وکاندي. د مذهب او سیاست په اړه تاریخ کې درې ماډله وینو. په دا یو کې مذهب او سیاست د قدرت د انحصار لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي دي. په بل موډل کې سیاست په مذهب باندې له برلاسه کېدو وروسته هغه د ځان د ګټو لپاره استعمالوي. خو په درېیم موډل کې سیاست او مذهب په ټکر کې وي چې په پای کې سره بیلیږي. د ادیانو د ابتدا او خپرېدا مطالعه راښیي چې هر دین په خاص چاپیریال او خاصه زمانه کې ظهور کوي او په همدې وجه یې لارښوونې تر ډېره حده د هغه وخت او چاپیریال موجودو پرابلمونو ته متوجه وي. خو چې زمانه واوړي او پرابلمونه بدل شي نو دین د خپلې بقا لپاره د دغو نویو پرابلمونو د هوارولو هڅه هم کوي. په دې بهیر کې دین له نویو حالاتو سره د خپلو تعلیماتو د برابرولو ضرورت محسوسوي. د وخت په تیریدو سره داسې مرحلې راځي چې دین د عصر پرابلمونو ته په ځواب موندلو کې له مشکلاتو سره مخ شي او له نویو شرایطو سره ځان عیارول ورته ډیره ګرانه وایسي. د مثال لپاره به اسلام راواخلو. د اسلام د مطابقت بهیر کابو 2.5 پیړۍ واخیستې، خو کله چې د ودې دا بهیر بشپړ شو نو راسخ العقیده خلکو ته دا بیا ناممکنه وایسېده چې نویو او نورو افکارو او نظریو ته لاره پرانیزي. د دوی دا باور راغی چې د اسلام په اډانه کې هر ډول بدلون به د هغه اساس کمزوری کړي او په همدې پلمه د هر ډول نوي څه له اضافه کولو پرته د پخواني اډانې په ساتنه باندې ټینګار وشو. د خپل ژوند په بهیر کې هر دین له دریو انتخابونو سره مخ کیږي. یو انتخاب خدا دی چې د دین په اډانه کې له هر ډول بدلانه سره مخالفت وشي او د دینی تعلیماتو د هر نوي تعبیر او تفسیر هڅه د حکومت په زور او یا د مذهبي حکم په مټ چې په اسلام کې فتوا بولي شنډه شي. په دغسې حالت کې هغه کسان چې د مذهبي افکارو د بیا رغېدو ادعا کوي د دین غلیمان ګڼل کیږي او د ایمان له خاوندانو غوښتنه کیږي چې له داسې کسانو سره باید اړیکې غوڅې کړي. په دویم انتخاب کې د مذهب غیږه نویو نظریاتو ته پرانیستې وي او دا ورته د منلو وي چې تعلیمات یې د وخت له غوښتنو سره سم له سره تفسیر او تعبیر شي. کله چې مذهب د نویو مشکلاتو په هوارولو کې پاتې راشي او ځان ناامنه وویني نو دغه وخت د مذهب لپاره دریم انتخاب هم شته او هغه دا چې له فعال ژونده څنډې ته شي او خپل فعالیت یوازې په روحاني مسایلو پورې محدود کاندي. په اوسنو شرایطو کې چې ساینس او تخنیکی ایجادات په سرعت سره دنیا بدلوي او په تیره بیا د پوهې او سیاسي او اقتصادي علومو په خپرېدو سره ټولنه ورځ په ورځ پیچلې او ماشیني کیږي نو مذهب نهیلی وینو. ساینس او د معرفت نورې څانګې اوس د یوې بیلې هستۍ فکر کوي چې د تخصص په ذریعه اداره کېدای او کارېدلی شي. مذهبي علما په دې دریځ کې نه دي چې د دې مهارتونو پیچلتیاوې وپیژني
او له مذهبي لارښوونو سره سمون ورکړي. همدا علت دی چې په ځینو ټولنو کې مذهب له سیاسته بیل شوی دی او په ټولنه باندې نور هغسې غلبه نه لري لکه په منځنیو پیړیو کې چې لرله. په هره ټولنه کې داسې کسان شته چې په خپل عملي ژوند کې د بدلون پلویان دي خو له دینه بیلیدل هم نه غواړي. دغه ډله کسان د دین د نوي تعبیرو تفسیر تقاضا کوي داسې چې د دوی د ژوند له طریقې سره سمون وخوري. دغه شی د نویو مذهبي فرقو او نظریو د پیدا کېدو سبب ګرځي. موږ په هر دین کې د خلکو د یوې ډلې د غوښتنو د ځواب لپاره نوې فرقې مومو چې یو وخت وي او بیا ختمې شوي، خو ځینې فرقې په پایېدو ټینګار کوي او پایېدونکې وي. د مثال په ډول کله چې په مسیحي ټولنه کې بورژوازي د سود لپاره د مذهب اجازه وغوښته، نو مذهبي ریفورمیسټ وسومپال کالوین چې په 1594 کال کې مړ شوی د مذهب په اساس د سود اجازه ورکړه. دغه شی تجارتي خنډونه لرې کړل او د صنعت کارو او سوداګرو کاروبار ورسره وغوړېد. آر ایج ټاوني د 1880 تر 1962 کاله په خپل کلاسیک اثر مذهب او د کاپیټالیزم ظهور کې سم ویلي دي چې کالوین د 14مې پیړۍ د بورژوازۍ لپاره هغه څه وکړل چې د مارکس د 19مې پیړۍ د پرولتاریا لپاره وکول.